په کونړ کې د محاکمو ریاست سره په همغږۍ د قومي جرګې له لارې د اسمار ولسوالۍ د شال سیمې د مولوي عبدالرؤف او حاجي نورګل کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر راولاړه شوې 15 کلنه شخړه او دښمني پای ته ورسېده او دواړه لورو یو بل ته د ورورګلوۍ غاړې ورکړې. اوس چې زموږ دا مسله د جرګې له لارې حل کېږي موږ یې منو او ومنله او په دې لاره کې چې هر چا نظر د اخلاص هلې ځلې کړي دي تکلیفونه تیر کړي دي هغوی ټولو ته دې الله جل جلاله اجر عظیم ورکړي. د جرګې د وروڼو نه ډېره مننه کوم چې شپه ورځې زیار او کوښښ وکړه او موږ دواړه لوري د 18 کلنې کړاوونو او بدبختۍ نه خلاص شو. نو انشاءالله موږ په دې باندې خوښه مو خوشحاله مو او په دې فخر کوو چې یعنې ډېرو خلکو په دې کې هلې ځلې کړې وي تر دې حده نه وهل شوي او الله پاک جل جلاله په دې مهربانه چې موږ ته دا ویاړ ډاک. د کونړ ولایتي مسؤلین وویل د اسلامي امارت مسؤلین د ولسونو یووالي او هوساینې لپاره دوامداره هڅې کوي او د دغسې دښمنیو حل ته به دوام ورکړي. زموږ محاکم او زموږ مسؤلین علما کرام او سپینګیري مشران په دې هڅو کې دي چې هر څومره بدبینیانې اختلافات او تنازعات د ولس ترمنځ دي هغې ته به د حل لار پیدا کوي. ولس به په خپل منځ کې د وحدت په ټغر باندې کینی او اتفاق او وحدت به راځي. د یادولو وړ ده له هغه مهاله چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی کونړ کې د ګڼو کورنیو او قومونو ترمنځ بېلابېلې د کلونو دښمنۍ او شخړې په سوله بدلې شوي دي.